السلام علیکم ملګرو، راغلی یو د اقرا خورکې کور ته راغلی یو. د هغې والد صاحب راسره ناست دی. اقرا خورکې د دې شیشې په وړاندې باندې نه راولي ځکه چې موږ د پښتو د نورو خلکو کارونه نشو کولی. نو دې دپاره چې کوم دی ارشد خان کلونجي له سامانتو څخه لږ ډېرې پیسې وې دی موږ له راکړې دا به دې ته ورسوئ. اصل کې هغه په خپله راتلو د هغه لږ کارونه مارونه ډېرو لږ بیزي وو، نو بس هغه واپس لاړو سعودي ته. نو هغه موږ ته د امانت دغه کو زموږ په لاس باندې دې له راولېږو. نو کاکا دا ارشد کلونجي دا پیسې راکړي دي، دا به کاکا ته حواله کړي. دا څومره پیسې دي؟ کاکا را 15,000 روپۍ دی هغه راکړي دي. صحیح ده. او که هغه لپاره تاسو یو دوه درې خبرې کول غواړئ نو دا دې کولی شئ. بس د دې اجر او وزرونه دې ورته الله ورکړي. په موږ سره لس وکړه که شل، دا د الله پاک په خپل درګاه کې قبول کړي. کاکا دا پیسې هغه له چا ورکړي نه دي، دا پیسې هغه تاسو له د خپل جیب نه درکړې. د هر انسان چې څه وس کېږي پوه شو د خپل جیب نه درکړي. هغه لکه چاته نه وایي چې یاره ته ماله پیسې راکړه یا ته راکړه یا ته راکړه. د ارشد چې څه راوسه کېږي نور چا سره د خپل جیب نه کوي. ټیک شو دی. او بل صادق تورو ته زما دا پیغام دی چې توري صاحب ته چې کله راشي که نه پوه شو د چا په باره کې ښه خبر نشي کولی، نو بل په باره کې ته تنقید نشي کولی. غلطه خبره مه کوه ځکه چې دا ستا په ګاونډ کې دا اوسېږي دا غریبانان د دې نه مخکې ته ولې نه راتلې پوه شو چې تا دې سره یو ویډیو کړی وه پوه شو تا ورسره خپله همدردي کړې وه. ته نن راغلی پوه شو د خپل فیسبوک دپاره د دې نه ویډیوګانې کوې د دې غریبانانو نه. زه درته په دې قسم خورم چې په دې 300 ویډیوګانې چې ستا کومې وایرل شوي دي د دې په باره کې په فیسبوک باندې د دې نه تا 15 لکه روپۍ وباسلې. تا دې غریبانانو له 100,000 روپۍ پکې ورکړي دي نه، خو بس راشي پلانکي داسې وکړل ډنګري داسې وکړل د خپل ویډیو لپاره د خپل ویوز دپاره چې کوم دی پوه شو د بل بېعزتي کوي. نو مهرباني وکړه صادق خان تورو صاحب چې داسې کار مه کوه بیا.